The Gori grandma. نامرسان نوم خو راته اخله کنه دا ګرانما سي. I'm sorry خاطر بیبي دا ټول ستا لپاره دي. خاطر مې نه کېږي لورې دا مېوې دانې ما په وړوکوالي د پلار په کور دومره خوړلې دي چې زړه مې موړ دی. نو بیا زه ورځم تاله د vegetable soup جوړم. څه جوړې؟ یخني سبزي والی یخني. یې جینه دا ته روجې نیسي څه دا ښه مره ده چې زه د کلي نه راغلی ما په یشېدلو الوګانو په پارمي چرګانو مې د خولې خوند خراب شو بې خونده بې مزې بې مرچکې بې مسالې. په دې عمر کې تا ته ډایټینګ پکار دی. انګلیش فود د اپل واخله که نه. نو سم ولې نه وایې چې د دې کوره لاړه شه. د دې کور نه به چېرته ځې اوس خو له دلته راغلی. نو ولې دلته قاعده مې څه زه ستا خدمت کوم. ښه خدمت هم کې او خوښ هم خپله چلی. ته څه غواړې؟ زه غواړم چې خدمت دې د بل کومه او خوښه دې خپله چلومه. خو دا ستا د صحت مسله ده خټې بیبي. زما د صحت مسله په دې کې نه ستا خوښه چلیږي نه زما د ډاکټرز اورډرز به چلیږي. پلیز د اپل واخله که نه. چې هغې شیر علي سپېره به څه خوړلي او که نه هغه شم شیر علي. ولې نه پلوش ورسره ده که نه. پلوشلي ولې الله په څه کې ده چې د هغې به خپل څه حالي ځوانه جانه جنیا ده. کمالالدین را سره عجیبه ټوکه وکړه. ټوکه؟ وټس ټوکه؟ زه خو د کلي نه یوه شپې له راغلی وم الله په کلي کې کېناسته زه خو درنه نن ځمه. چېرته؟ خپل کور ته که نه خو چې کمالالدین راشي که نه تا هم یوازې نشم پرېښودی په تا هم یېرېږم. په ما؟ علي راغلی دی. علي علي په خیر علي بچې ته ماته بیبي په کلي کې خو لوی واردات شوی دی. شیر علي وروره غرق شوم او بېځایه دی غرق شوم. هر ته خلک کړل او نارې ته وې دقه خو ټول غم دی که نه مړم زه او پړم زه. یو خوا مې په روډ ډلجون شوې او بله خوا مې په کور د تانو ګوړی راولي. نو ګنې ته هېڅ نه خبر دی. شیر علي وروره زما د دې خپلې رویرې په سر قسم چې زما پیریان هم ته خبر نه دی. زما هم دغه خیال دی خو په دې کلي کې د کمالالدین دشمنان څوک دي او دا دشمن یې دی نو ما زره پیسې بد نه دي کړی. د جینۍ خبره ده د خوښۍ سوداله او د مرتۍ مالکان دي او باقي چې چېرته نصیبه شوي نو د کمالالدین بل چا سره لانجه. زما په دې علاقه دشمنان لږ دي او ته زما رور نه یې. کمالالدین زما رور نه دی. زما په دې کیس کې خو پتان ګزار کېدی شي خو ما په بل رور هم کېدی شي. زما هم دغه خیال دی خو کمالالدین یې نه مني. کمالالدین به الله ومني چې دغه نامرادو له سزا ورکړم او زه به ورته داسې سزا ورکوم چې جال پټه شي. زه په دې کیس نشم ویلی جلال خانه. کمالالدین دی چېرته هغه ماماګان راغوښتی دی او دا خبرې اوس زموږ ماماګان فیصله کوي. کار دې کړی دی او بې پښتو کار دې کړی دی. زیاتی دی لالا کره زیاتی دی او ښکاره زیاتی دی. ماما چې تم داسې وی ولې دې درته ګونګا ښکاري څه ټوله دنیا لګیا ده. که د کلي د یو ماشوم نم تپوس وکړي نو دا کار به هم پتا سین کوي. که څنګه ټولانیه دنیا به بګیا چې خپلې بازۍ اخلي لالا او زمونږ یې ګریوان ته لاسه چولې دی. دا ډزې په کمالالدین نه په مونږه شوي دي. زما مجبي زما ورسره دښمني وه د زیدات قضیه وه د کور خبره ده مخکې مې پکې تاسو مخکې کړی وی او اوس هم تاسو نه بغیر شل کېږي نه. شیطان دې درکې زه دې پېژنم شیطان دې درکې جلاتیا علتناک خو زوړ یې که نه عمر له دې دیوانه فوجدارۍ تارولی دي. که څنګه دورانیه او لالا د زمانګي سره خبره د کوم ځای نه کوم ځای ته رسولې ده. محمدي تاسو ما ته پردي مړي ولې جاړئ. ستاسو خو ما هره ګرانوړې ولې زه ستاسو بچی نه یم. نه ماماجي د لالا خبره مې چې غل به د یار نشي او درغل به د پکار نشي. د چپکه دورانیه د دې خبرې نه ګپ مه جوړوه. د 307 کیس دی او د رڼا ورځې. ګوره محمدي ما دا کار نه دی کړی خو چې تاسو وایئ نو بس چې ما دا کار کړی دی. داسې دی ښه شکنجبي ده محمدي چې مې یو ځل توت ته به قیانه ووایي که نه خدای راځي که زه ورته توت ووایم دا زما مشران دي او بس دې چې په ما څومره تاوان یې کړي زه ورته تیار